أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دغ سورة النحل اور دا مکی صورت ہے اور بل مکی صورتونو کې لکه څرنګه درې شیان چې دی هغه ډېر بیانېږي: توحید، رسالت، آخرت. یعنی الله یو منل اور آخرت نے مرگ نه بعد او چتېدل، حساب کتاب. اور بل چې کوم شی دی هغه رسالت یعنی پیغمبران منل. اور دی صورت ته سورۃ النعم هم ویل شي، د نعمتونو ولا په دې کې دی الله پاک نعمتونه چې دی هغه هم بیانېږي. ځکه چې مشرکین مکه هم دا منل چې د ډېر نعمتونه دا الله پیدا کړی دي، الله پاک مونږ ته راکړي دي، خو هغې به وجود دوی به دا مثال ورکولو چې دنیا کې بادشاهان وي، بادشاه یو وي خو نور وي سره مددګران وي. لکه دنیوي بادشاهان هغه بیله ملک نشي چلولی، همدغه شان یو الله بیله دنیا نشي چلولی. نو الله پاک شته د پټولو کې لوی دی، خدا نور چې کوم لیداوي سره شریکان دي داوي سره امداد کوي. نو دوی په الله پاک باندې دی، الله په بادشاہي باندې دی دنیا ولا بادشاهان چې دی هغه قیاس کړل. نو ځکه چې دوی عقل وجنګولو، حالانکه په دین اسلام کې دین اسلام قوت ترقی دی پر عقل جنگول شي، خو د هغه مقابله کې کچېره جنگي به انسان گمراه کیږي. نو دی هغه ولا اعتراضات کوم دی هغه ولا جوابات به هم کیږي. اور بل دی کې د توحید تذکرہ به کیږي چې الله پاک دا نعمتونه چې دی هغه انسان ته ورکړي دي، چې الله پاک دا هر څه کولای شي. نو د مرګ نه بعد انسان هم ژوندۍ کولای شي. اور چې کوم خلق ایمان نه راوړي د هغه ولا چې کوم عذاب دی د هغه نه هم په دې صورت کې یعنی ډرول شوی دي چې ایمان نه راوړي نو دغه د عذاب چې د هغه بری ته ملويږي. اور بل دغه صورت په هغه زمانه کې نازل شوی دی چې په دې زمانه کې صحابه باندې ډېر ظلمونه کېدل، اور صحابه کرام په دې زمانه کې حبشې ته هجرت کړو. ځکه چې ځنو صحابه کرام 2 هجرتونه کړي دي، یو حبشې ته کړی دی او یو مدینه منورې ته کړی دی. نو دا هغه دور کې نازل شوی دی چې دې کې صحابه کرام د ډېر تکلیفاتو دی وجنه حبشې ته هم هجرت چې دی هغه کړی دی. خو په دې صورت کې دغه صحابه او دغه مسلمانانو ته تسلی ملويږي چې خفکیږي ما دغه دور او دغه وخت ختمېدون کې دی، اور تاسو باندې به الله پاک دنیا کې نه بهترینه ټیکانه بدر نصیب کوي، اور آخرت کې به تاسو ته ډېر لوی اجر چې دی هغه ملويږي. خو په دې شر سره کچیر دوی صبر وکي اور په الله پاک باندې باور وکي اور په هغه باندې اعتماد وکي. اور بل دی صورت کې آخری کې د اسلامی شریعت ول چې کوم اهم احکامات هغه هم بیانېږي چې یو مسلمان به څرنګه زندگی چې د هغه تیروي. دی صورت نحل نما ور کړی دا، نحل نما ویل ور کړی دا. نحل په عربي زبان کې د غبین ولا مچکې ته ویل شي. اوس که دغه ټکی تا نخل او ویلو خام باندې ټکی دی ویلو بیا دا نخل چې دی هغه ویل شي کجوري ته، نخل ویل شي کجوري بوټي ته، کجوري ته ویل شي. اور کچیر نحل شي پستې خې سره بيداد غبین ولا مچکې ته ویل شي. نو په دې صورت کې د غبین مچکې ولا تذکرہ هم ده چې الله پاک دغه د غبین مچکې ته حکم وکړلو، یعنی د هغه په ضرورت کې الله پاک دا خبره واچوله چې تبو غبین څرنګه جوړوي، تبو څرنګه سفر کوي، اور په کوم ځای کې به ته غبین جوړوي. نو داسې معلومه شوله چې په دنیا کې څومره مخلوق دی د انسانان او د جناتو نه علاوه دا ټول د الله حکم تابع دي، که دوی خوښه وي که خوښه نه وي. اور انسان اور جن ته الله پاک اختیار ورکړی دی چې مرضی د خپل ده، خو بیا آخرت کې به د خپل انجام هم خپل وي. که نیک اعمال دی وکړل خو جنت، که نه ګوره بیا جهنم ده.
او د بقایا نور مخلوق چې دی بس هغه دی پر بیا جنت نشته دی. جنت صرف د انسانانو او صرف د جناتو دی پر جوړ دی. نه نور مخلوق چې دی هغه بس ختم شي. ها کچې یو بل باندې ظلم کړی بدلا به واخستل شي خو بقایا دوی به جنت ته نشي. نو په دځي کې د غبین ولا مچکای هم په خپل مرزي سره زندگی نشي تیرولې دام دی الله په حکم سره تیروي. اور دغه د غبین ولا مچکای چې په غرونو کې غبین جوړوي او پاسه په بوټي کې غبین جوړوي دا په خپل مرزي نه جوړوي بلکې دا د الله په حکم سره جوړوي. الله پاک دا حکم ته کړی دی چې تب سرنګي سفر کوي تب سرنګي یعنی د خپل غبین چې د هغه به جوړوي. اوس دځي کې اتا امر الله اول چې کوم لفظ دی دی ولا معنی نه راغلو دی الله پاک حکم فلا تستعجلوه پس تاسو جلدی مکه وای پس تاسو جلدی مکه وای لکه دوی بوویل چې کنه دغه عذاب دا به کله رسی اور تم مونږ ډروي دی الله دی عذاب نه چې الله دی عذاب را ولا کچیر ته پرشتیا پیغمبر بنوي. نو دځي کې فرمایي یعنی دی الله پاک عذاب رتلون کوي دی خود ځکه د الله پاک عذاب د یقیني دی لکه بالکل راغللو لکه یو سړی ته ته کنه چې زبو مثال کې ته سبا رواني خو ته وی تکي چې بس زد دی رغلم څه مطلب امارت لل د یقیني دی چې بس د سې دی لکه ډیر ورسېدل. نو دی کې فرمایي اتا امر الله راغللو حکم دی الله ولا فلا تستعجلوه پس تاسو دی هغه حکم ته جلدی چې د هغه مکه وای. سبحانه الله پاک دی وتعالى اور الله پاک بلند دی عما د هغه شیانو نه یشرکون چې کوم دی الله پاک سره شریکان جوړوي. ينزل الملائکه اور نزلوي الله پاک فرشتي بالروح پڅشي سره په خپل حکم سره. ينزل الملائکه نزلوي الله پاک فرشتہ بالروح من امره یعنی په خپل بندگانو باندې الله پاک خپل حکم سره فرشتي په خپل بندگانو کې په چا باندې چې او غړي نو په هغه باندې الله پاک نازلوي اور بیا هغه تصویر کوي چې هغه ته زندگی ور کوي. نندځ کې د روح نه مطلب روح ویل شي یعنی یو جمدای شي چې هغه کې انسان کې اچول شي. خود ځکه کې د دین مطلب وحیدا ينزل الملائکه فرشتي الله پاک نازلوي بالروح په روح سره. دځي کې فرمایي چې د روح نه مراد یعنی دا هغه شی دی چې هغه د انسان د پر د زندگی ورکون ولا ذریعہ ده. ویلي انسان چې په دنیا کې زندگی تیروي اور دغه دنیا قائمه ده دا ویلي قائمه ده ځکه چې په دې کې د الله نما اخصلې شي د الله عبادت پکې کیږي اور که دغه عبادت مونږ ویلي کو دا د وحي په ذریعہ سره معلوم ده چې پیغمبرانو ته وحي رغلي دي. نو دځي کې د سواشه ولیک دغه وحي دا د جمدنه ولا ذریعہ ده. نو الله پاک دغه وحي دا نازلوي وعلى من يشاء من عباده په خپل بندگانو کې چې چاته وګړي په هغه باندې نازلوي ویلې نازلوي په خپل بندگانو کې هغه د دې پر ان انذروا چې تاسو خبردار کړي خلق انه لا اله چې نشته بل معبود الا انا سوا د معنا فتقون پس تاسو د معنا وډر شي. خلق السماوات والارض دکې د الله پاک ولا هغه نعمتونه بیانېږي د الله قدرتونه بیانېږي چې الله پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق په حق سره د حق مقصد دی پر. الله پاک بیا فرمایي تعالی عما یشرکون دوی چې څومره شیان دی الله پاک سره شریکان جوړوي الله پاک دی هغه ټول نه بلند دی یو شی هم سره شریک نه دی. خلق الانسان الله پیدا کړلو انسان من نطفه دی نطفینا من نطفه دی نطفینا دځي کې مفتی عثمانی سے ترجمہ کوي کہ وہ ایک ناپاک بوند سے پیدا ہوا ہے. نو دي کې دا نه چې پورا منی نه هم نه د انسان نه چې کله انزال کیږي انسان چې کله فارغيږي په دی وخت د انسان ډیره منی لاړ شي دغه منی صرف د یو ساس کې نه د یو قطرې نه انسان چې د هغه پیدا کی پورا منی نه هم نه بلکې د هغه یو ساس کې نه قطرې نه خدغه انسان چې سبا کله ستر شي فاذا هو خصيم مبين بدا کله جګړې کوونکی الله پاک سره مقابله کوي الله پاک باندې اعتراضونه کوي اور الله پاک خبره چې د هغه نه مانی.
او که څوک چې نه زه خو جګړې نه کوم نو دې کې دا چې ګوره دینه خو یو کافران مراد دي او بل مونږ تاسو خپل نافرمانی ته وګورو چې په 24 غنټې کې خې خبرې ښه کارونه څومره کوو بد څومره نه کېږي والانعام د الله پاک نعمتونه بیانېږي او چرپیان خلقها لکم دا الله پیدا کړي دي خلقها دا الله پاک پیدا کړي دي په دې چرپیانو کې زناورو کې څه فائدې دي کاول سړی دغه شمار کې نو دا ګوره بشمار فائدې دي نو دغه چې کومې غوګانې دبزې ګډې دي اول په دې کې وګوره مونږ تاسو ګوره دینه شودي چې دی هغه ملويږي حالانکه مونږ تاسو ویر کوو څو وچ بوس ویر کوا شنه وخه ویر کوا کال چوکر ویر کوا او تا ته بودا سپینې صفا شودي چې دی هغه در کوي دا الله پاک کوي او په دمر دنیا کې وګوره څومره شودي دي چې تقریبا هر کور ته بودا رسیږي نو ګوره یو فائدہ دی ولا دغه ده او بل دغه حیواناتو د چمړې نه څومره شیان چې دی هغه جوړیږي او بل دغه حیوانات دي چې د دې په ذریعہ سره انسان یوي هم کوي ګوره غویان شول هم دغه شان او خان شول نو داسې غټو غټو حیواناتو سره یوي هم کیږي دې په ذریعہ سره او به هم راوستلی شي دې په ورسنه ټنګا وتړي سامان هم پکې ډېر وړلی شي نو ډېر مخکې خلک په دې باندې سفر هم کوي او بل دې ولا غوښې چې دی هغه هم خوړلی شي چې کوم حلال چرپیان دي حلال زناور دي نو په هغه کې ګوره دی هغه ولا غوښې هغه خوړلی شي لکم فیها دفء او په دې کې د تاسو لپاره څه شی دی په دې کې د تاسو لپاره بچاو دی نه بچ کېدل دي څه شی ولا د سړنه ومنافع او په دې کې نور هم ډېرې فائدې دي ومنها تاکلون او بعض په تاسو کې د خوري هم نه غوښه هم زنه خوري ولکم فیها جمال او په دغه مال کې د تاسو د پر جمال هم دی خیستواله هم دی کله حين تريحون چې کله تاسو مخام و پسر ولی وحين تسرحون او چې کله تاسو سبي وخت یعنی وختي پرګده خدا هغه چا تخون ور کی چې کوم خلق مالونه ستی لکه عرب او هغه زمانه کې به خلکو مال ستلو نن سبب خلکو ته مال خو نه ور کوي بلکې گاډي به خون ور کوي خو چې کوم په کلی کې دی مالونو سره شوق دی او هغه چې سبي دی هغه ولا غواره وانه وي دی هغه مال رواني سمره خوشاله وي چې مخام کله هغه ډکه خېټه رسی نو بیا هغه سمره خون ور کوي سمره وي ته خوشالي الله پاک فرمایي وتحملوا اور دغه چرپیان او چتوي اثقالکم د تاسو ولا بجنا اور هغه شهرونو ته یوړي الی بلدین لم تکونوا بالغیه چې تاسو هغه ځای ته نه رسیدونکي الا بشق الانفس مگر د نفس په مشقت سره اتاسو ولا بوج اتاسو ولا سامان هغه ځای ته رسوي چې تاسو هغه ځای ته نشوي رسیدلې که رسیدلې شولې نو ډېر مشقت سره رسیدلې وي نن سبا خو ګوره گاډي دي خو مخکې زمانه کې ټول کاروبار د زمکه ولا دا وګوره اکثر په اوخانو باندې بس دا اوخ دا د سیول کې د زمکه ولا جاز شي دي عربو دي پر ازمکه ولا جاز وي هم دغه شان آس پښولې اوس هم چې کوم دي ملیشي ول دي فوجیان دي او پاس په غرونو کې مورچي دي هغه اوس هم سامان په دغه کچرو باندې آس په باندې خېژوي او د غرونو ول چې کوم خلک دي هغه اوس هم دي دینه ډیره फायदा چې د هغه اوچتوي نو الله پاک فرمی وتحملوا وګوره الله پاک هر شای مناسبه طریقې سره پیدا کړی دی موږ تاسو ملا دسي الله پاک پیدا کړی څومره بوج چته ولې شي او دغه زنور ولملا وګوره د هغې د ملي اډکې څومره غټوي خو الله پاک د هغې بوج مطابق هغې تملا هم ور کړی دا په یو اوخ باندې په یو آس باندې پاسنه څومره بوج واچوا او د هغې اډکې بیا هم نه متیږي دا الله پاک ور کړی دی حالانکه میانس کې وګوره میانس کې صد سے بل تا هغه ته سپورټ نه دی ور کړی لاندې نه تا یعنی څو ټیک ته نه دی ور کړی بلکې سیده یو هغه ولا اډوکې دی او دمر غټ بوج تا اور باندې اچولې وی هغه تر سوي وتحملوا اثقالکم اور دا چتوی دي تاسو ولا بوجنا اور چکله وچت کی بیوړي الی بلدین هغه شهر ته لم تکونوا بالغیه چې تاسو هغه ته رسیدون کی نه وي په آسان سره الا مگر کا رسیدلای بشق الانفس د خپل نفسونو په مشقت سره ډیر مشقت کې اوپر وتلی وي اول په دې باندې سوچ وکړه کچېری سوزکې د هسپتال په روډ باندې کوس کی اور دوی درې دړې سامان د ځان سره اخستې کور ته رسوي سوزل دماوي ته کوي یا دریم گیټ کې کوس کړلې سودل دما بلکې خلک دې روډ نه وروړي رشکا ونی چې کور ته خو مې ورسو وکړ
حالانکه څو دړې سامان وي او کداغه یو بورې چادر په سر کړي وي چاله دا وړه نو دا الله پاک فرمایي چې ډېر مشقت کې به تاسو پرې وتلی وي. الله پاک دا شین انسان دی پر ویل پیدا کړی دی چې ان ربکم لرؤوف الرحیم، تاسو ول رب ډیر شفیق دی، مهربان دی اور ډیر نرمی کوونکی دی. والخیل والبغال، اور الله پاک پیدا کړی دی آس په، والبغال اور کچر، والحمیر اور خره، څه شی پر پیدا کړی دي لترکبوها، دي دي پر چې تاسو په دی باندې سورلۍ کوي. وزینا، اور دي کې څه شی دی زینت هم دی، خو د هغه چا دی پر دی چې کوم هغه زمانه کې خلقو یا نن سبا دی غرونو ولا خلق دی هغه دی پر دی کې ډیر زینت دی. ويخلق ما لا تعلمون، اور الله پاک هغه سورلۍ پیدا کوي چې تاسو ته معلوم نه دي. نو علماء کرام فرمای ويخلق ما لا تعلمون، د درې څلور ټکی دي په دې ټکی کې د قیامت پورې چې کوم جدید نه جدید سورلۍ خلق جوړوي دا ټول په دې کې راغلل، دا ټول په دې کې راغلل چې څومره نوی نه نوی سورلۍ راو باسي دا الله پاک اول نه پیشنګوئی کړي دا چې دا هر څه الله پیدا کوي. کڅو کې چې الله پاک څنګه پیدا کړي دي خو دې انسان په ذهن کې الله پاک واچي چې دسي جوړه کا دسي جوړه کا دسي جوړه کا، نو ذریعہ ته انسان شولا اور نور دا جوړوي الله پاک. ويخلق، الله پیدا کوي ما هغه لا تعلمون چې هغه تاسو ته معلوم نه دي. हाँ देखिए मुफ्ती उस्मानी से फरमाई यानी अल्लाह ताला की पैदा की हुई बहुत सी सवारियाँ वो है जिनका अभी तुम्हें पता भी नहीं है. इसी तरह इस आयत करीमा ने ये ख़बर दी है कि अगरचे फ़िलहाल तुम सिर्फ़ घोड़ों खच्चरों और गद्दों को सवारी के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन अल्लाह ताला आइंदा नई नई कारें, बसें, रेलें, हवाई और बहरी जहाज़ वग़ैरह बल्कि क़यामत तक जितनी सवारियाँ मज़ीद पैदा हो वो सब इस आयत के मफ़हूम में दाखिल है. अरबी ज़बान के कायदे के मुताबिक इस जुमले का तर्जुमा भी ये तर्जुमा भी हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जिनका तुम्हें अभी इल्म भी नहीं है. इस तर्जुमे से ये मफ़हूम ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है. वअलल्लाहि खा المنز بسو کوي بندا، حج بسو کوي بندا، روزه بسو نسی بندا، خو طریقہ بسو کوي الله پاک کار دی صرف بندا تلیره خودل، بس بقیا د انسان مرضی د چې خ کوي کبد کوي. وعلى الله دی الله په ذمه باندې دی، یعنی الله پاک په خپل ذمه باندې اخستر قصد خودل السبیل سیدل یارا، الله پاک په خپل ذمه باندې اخستی ده چې زو بندگانو د سیدل یاره خیم نور مرضی دی هغې ده. ومنها جائر، اور دغه سیدل یاره نه علاوه نور کږي وږي هم ډېری دي. او انسان ته اختیار ورکړی دی، که اختیار نه وای ولو شاء کچیر الله پاک خوښه وای په زور سره لهداکم اجمعین، هغې به تاسو ټولو ته په زور سره هدایت کړی وای، خو نه الله پاک صرف لیاره ښیي نور مرضی دی ګړي څه کوي هغه کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا راغللو ورسیدلو امر الله، حکم دی الله ولا، فلا تستعجلوه، پس تاسو جلتی چې دا هغه مکوي. سبحانه، الله پاک ته وتعالى اور بلند دی، عما دی هغه بوتان او هغه شیانو نه یشرکون چې کوم دوی شریکان جوړوي دی الله پاک سره. ينزل نزلوي الملائکه فرشتہ بالروح، دې د څه معنا وکا زندگی ورکون کی وحی سره الله پاک نازلوي فرشتہ بالروح، پر روح سره، روح مطلب چې هغه زندگی ورکون کا شاهد ہے، ای دینه مطلب وحی ده. نو که آسانه معنی کوي نازلوي الله پاک فرشتہ بالروح په وحی سره، من امره په خپل حکم سره، علی من په هغه چا باندې یشا چاته چې الله وغوړي من عباده په خپل بندگانو کې. کافرانو بویل شویل مونږ پیغمبرانو دا ویل پیغمبر شو، الله پاک فرمایي چې ما مرضی ده. او د پیغمبر ته سي ان انذرو چې ته خبردار کا خلق انه چې بشکا لا اله نشته بل معبود الا انا سوا د معنا فتقون، پس تاسو د معنا وډر شي. نو ذالک لای انا د خو پړويږي انا خلق السماوات، الله پیدا کړی دي اسمانونه، والارض ارزمکا بالحق په حق سره،
تعالی الله پاک او چت عما د هغنا یشرکون چې کوم دوی دی الله پاک سره شریک جوړوي. قران کې د توحید خبره ډیره ده، توحید خبره زکه چې کایو سره ډیر هم ګناګار وي خو چې شرک دی نه وی کړي نه تا بچ کې دوه غټه سهارا شته ته بخامخه ک جهنم ته لاړ هم شي ورز بخامخه انسان راوځي خو که شرک سره لاړ لبس بیا همیشه دی پر بربادي ده. خلق الانسان پیدا کړی د انسان من نطفه د نطفه د منی او کترینا فاذا هو پس اچانک دغه انسان خصیم یعنی جګړې کوونکې شول مبین بالکل واضح جګړه کوي یعنی بحث مباحثه کوي. والانعام اور چرپیان خلقها اغام الله پیدا کړی دي. په دې کې څه فائدې دي؟ لکم د تاسو دی پاره فيها پدې کې دفء بچاو د سړنه بچ کې دل دي سړنه او منافع اور پدې کې نور هم فائدې دي ومنها اور دغی چرپیانو نه بعض تاکلون تاسو خوري هم ولکم د تاسو دی پر فيها پدې چرپیانو کې جمال زینت ته خستواله ده حين تريحون شکل تاسو مخام و پسر ولی وحين تسرحون اور شکل تاسو سبئی وختي پرګده یعنی سبئی پرګده وتحمل اور اوچتوی دغه مالونه اثقالکم د تاسو ولا بجنا الى بلد هغه شهر ته لم تکونو چې تاسو نه وي بالغیه هغه شهر ته رسیدون کی الا مگر رسیدلی بوي بشق الانفس د نفسونو په مشقت سره یعنی د ځان په مشقت سره. ان ربکم بشکد تاسو رب لرؤوف ډیر شفیق دی او رحیم او ډیر مهربان دی. والخیل اور آسپی والبغال اور کچر والحمیر اور خر دا الله پاک پیدا کړی دي د دې لپاره لترکبوها چې په دې باندې تاسو سورلای کوي وزینا اور دا د زینت ولا ذریعہ هم ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په آس په باندې هم سورلای کړی دا په کچر باندې هم اور په حمیر باندې هم خو د نبی علی سلام د پر چکم اوخ باندې هم خو چې کوم لفظ استعمالوي به د ادب ول لفظ دراز گوشت د خر د پر دغه لفظ استعمالوي ځکه چې په عرف کې یو قسم درسه کمزور غونې لفظ وي مونږ تاسو به نبی علی سلام د فرمایي چې دراز گوشت نبی علی سلام سورلای کړي د په دراز گوشت باندې هم نو د کې دا خو هغه یو بیل قسم ته الله پاک یعنی هغه ته سورلای چې هغه ور کړی و جنگلی نه خو زبره ده جنگلی ويخلق اور پیدا کوي الله پاک ما هغه لا تعلمون چې هغه تاسو ته معلوم ندي. اور دغه چې کوم خر دی ولا غوخه اول سر کې حلال وا چې کوم د کورونو کې ګرځي دغه دی ولا حلال وا به د خیبر په موقع باندې دا حرام شول. حدیثو کې رسی چې صحابه کرامو د ګونه باندې کړیو په ورونو باندې اور حکم راغلو دوی هغه د ګونه تل کړل د کوم غره ولا چې خر د زبره هغه اوس هم حلال ده هغه خورل شي. وعلى الله اور په الله پاک باندې یعنی د الله په ذمه باندې د خو چا مجبور کړي نه دی یعنی په خپل ذمه باندې اخص د قصد خودل السبيل د لیاري ولا ومنها اور د الله د لیاري نه زنا جائر کګي وګي هم دي ولو شاء کثیر الله خو خوي لهداکم نه هدایت به کړه په زور باندې تاسو ته اجمعین ټول وتا خو نه هر چته اختیار ور کړل.